مېلمانه راخلو او د کابل د مزدور ادارې د صلح په وړاندې خنډونه، سیکولران د دین دښمنان، سیکولران د افغانیت او اسلامیت دښمنان، سیکولران د اسلامي نظام دښمنان، سیکولران زمونږ د عقایدو دښمنان، سیکولران د افغانستان د اشغالګرو قوتونو نوکران. انجینر صاحب سلامونه، احترامات، ستړی مشه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ستر جنرال صاحب، بلبل جنرال صاحب مبین خان، الله دې خوشاله لره. الله مو عزت وکړي. الله پاک پرونه د سره شیر کوي. نن موضوع سیکولران او منافقان دي. زه انجینر صاحب محترم مخکې دې چې خبرو تراشه دوه خبرې دی اوریدونکو ته کوم. هغه خلک چې پس له زنانه پیدا شوي دي، هغوی به علماو ته، مجاهدینو ته، مدارسو ته تاخت و تاج کوي، مقدساتو باندې به ټاپې او مهرونه لګوي. څوک چې پس له زنانه پیدا شوي، هغه څوک چې پس له نکانه پیدا شوي وي، هغه به مسلمان وي، هغه به چهره د مسلمانانو وي، هغه به عقاید اسلامي وي، هغه به له مدرسې سره، له جماعت سره، له مکې او مدینې سره مینه لري، له علماو سره به مینه لري. هیڅ کله به علماو ته بد رد نه وایي. د کابل د مزدور ادارې علما زمونږ نه منو هغوی، خو لیکن توهین نه ورته کوو، ولې چې موږ پس له نکانه پیدا شوي یو. هغه څوک چې پس له زنانه پیدا شوي دي، هغه به علما او مدارس او جماعتونو ته توهین کوي. که چېرته په دې رقم وي، نو بیا به موږ هم وایو چې پلانکی ملا له پلانکي جوماته فارغ ده، او دا جومات سبحان الله جومات د الله کور ده، مدرسه د علم او د تدریس جای ده، علما زمونږ وارثان دي، د انبیاو وارثان دي، زمونږ سر سترګې دي، زمونږ سرې کرښې دي. علماو ته توهین نشو منلی. چې څوک یې ورته کوي، له هغوی نه ګیله ځکه نه کوو چې هغه پس له زنانه پیدا دي. مهرباني وکړئ انجینر صاحب. ستر جنرال صاحب، الله دې خوشحاله لره تاسو ته او د رحماني ورور ته او افغان چې نارنیان ستانکزی صاحب ده او ټولو د سټوډیو لیدونکو او کتونکو او په میز کې موجود ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ورونو، موضوع د موږ او تاسې چې دا ډېره ښکلې موضوع ده چې سیکولران او منافقان او د دین دښمنان وپېژنئ، او دا باید موږ او تاسې حقیقتا هم دنیا ته وښیو چې سیکولران څوک دي او څه کوي، او منافقان څوک دي او څه کوي، او د دین دښمنان، حقیقي دښمنان د دین څوک دي. زیاتره خلک د دین په نوم باندې، د اسلام په نوم باندې خلک ګمراه کوي، را داخل شوي د اسلام په جامه کې دي. ښه ښکلې لونګۍ به هم وهلي، ځان به هم د مسلمانانو نماینده ګڼي، او کارونه به د کفر کوي. خلک به کفر ته دعوت کوي. داسې یو کارونه به کوي چې د مسلمانانو په منځ کې بې اتفاقي واچوي. مسلمانان داسې یو ناورین ته داخل کړي، افغانان داسې یو ناورین ته داخل کړي چې آینده دپاره د هغوی ډېر مشکلات پیدا شي. نو دغه خلکو پیژندل ډېر مهم دي. په هغې کې یو څو کسان دي چې هغه موږ نن غواړو تاسو ته یې وښیو، او نور هم که چاته څوک معلوم وي دلته د انجینر صاحب بخښنه غواړم، یو دقیقه وخت راکوئ. ته صبر وکړه، تا وخت ته ضرورت نشته، ته موږ ته معلوم یې، تا خبرې موږ ته معلومې دي. وخت درکوو لږ صبر وکړه. دلته داسې کسان چې هغه د اسلام په نوم باندې راسي، دلته د مجاهدینو په نوم راسي او دروغ وایي او خلک تیر باسي او بعضې توهینامیزه کارونه کوي، او یا د داسې یو کسانو سره ملګري کېږي چې هغه خلک اصلا منافقین او سیکولران دي او ځانونه یې د مسلمانانو په جامه کې خلکو ته ښودلي دي. نو هغه خلکو ښودل موږ خلکو ته کوو. د هغې جملې نه یو داود عابدي په نوم باندې ده چې هغه څو ورځې مخکې یو ډېر غټ دروغ ویلی او ځان ته ډېر غټ مجاهد وایي. حتی زه د دې نه هم خبر شوم، مخکې هم خبر وم دنه، دی خو زه پېژنم چې دی د کوم ځای دا څوک ده او په حزب کې دی کوم هغه لري، ځکه په حزب کې الحمدلله زه ټول پېژنم. بعضې خلک لکه هغه څو ورځې مخکې پکې را پیدا شوی دی جنرال احمدیار په نوم، ما په والله العظیم که په حزب کې د دغه سړي نوم اورېدلی و، نو بیا دی وایي چې زه حزبی یم او پرې ولاړ یم او خبرې یم کوي. نو داسې بې ځایه خبرو باندې وخت مو نه ضایع کوو. دغه داود عابدي چې دا بله ورځ یو دروغ یې وویلې او ورسره ملګری حاتف مختار و. حاتف مختار اوس وایي چې دغه ما باندې چې کوم چل وسو دا دروغ
داود عابدي ویلي دي نن موږ غواړو چې دا خلکو ته معرفي کو که چیرته دغه دروغ داود عابدي ویلي وي ځکه دا داسې دروغ دی په دې څوک نشي منع کړی چې غاټ په فیسبوک کې ولیکل چې داسې یو د حریت ټي وي په نوم باندې ټي وي ده او دغه ټي وي 40 میلیونه فالوورز لري او په دغه ټي وي کې 40,000 کسان آنلاین وي دایمي مباشر ډایرکټ ګوري نو هغه دروغ بیا وروسته د ټول دنیا وکتل چې دروغ و او دغه خلک هم نه شرمېدل دغه خلکو بخښنه مو نه غوښتله دغه خلک د میډیا ته راونه وتل چې موږ بد کړي دي موږ دا دروغ ویلي وو موږ پوه سوي نه وو نو دغه سره دا نور کسان چې هغه دوی ډنډماران دي دوی چاپلوسان دي هغوی هم پسې دا هغه کړنګولې چې نه دا خو داسې قصې وي او دوی سره اطمینانجه راغلل او دوی موږ الحمدلله چا سره شخصي دښمني نه لرو ولې د دین دپاره د اسلامیت دپاره موږ هر چا سره مقابله کې درېږو یو څوک چې د عالم بد وایي یو څوک چې عالم ته بد نوم اخلي یو څوک چې مدرسې ته بد نوم اخلي یو څوک چې د اسلام دین هغه شعائر ته چې هر شعائر وي کاغه مکمه کرامه وي کاغه قرآن وي کاغه مسجد وي بد وایي مونږ به لکه خالد غازی غوندې که د تورې وسم نه کېږي چې د سرې وو نو دغسې لایب کې به شرموو دا شرموو به مونږ خالد غازی غوندې خلک افتخارات دي د مونږ هغه سړی افتخار ده چې په هغه ناوي و که ډنمارک کې و چې هغه سړي باندې ورغی چې قرآن شریف یې سودا ویواهه دلته ډېر سرکوزي مسلمانان ولاړ وو هغه ته موږ مجاهد نه وایه سرکوزي چې ولاړ وو هغه ته زه مسلمان نشم ویلی چې په داسې وخت کې چې قرآن ته اور اچول کېږي الله دې په ده لعنت کړي چې دی له ورته ولاړي او ځان ته نه قربانوي د رسول الله نه ځان نه قربانوي د قرآن نه ځان نه قربانوي او هغه خلک چې هغه د اسلام په نوم باندې خلکو سره داسې دوکې کوي دا دوکماران دا باید بخښنه وغواړي که بخښنه ونه غواړي خدای دې نور هم وشرموي الله پاک به وشرموي الله پاک به انشاءالله د دنیا ته ټولو ته وښیي او نور ورونه نه سوال نه واخلئ موږ ناست یو د دې خلکو نه که هر څوک غواړي دا موږ چې چا نومونه واخیستل را دي لایب ته چې موږ خبرې ورسره وکړو که دې موږ لایب ته نه راځي دریم لایب دې وټاکي موږ یو د بل چا لایب چې د کنټرول د بل چا وي موږ دوی سره کینو خبرې ورسره کوو یا بل دغه د صلح د شورا په نوم تنظیم دا کله تاسیس شوی ده کله جوړ شوی ده دا څنګه له ټولو افغانانو نمایندګي کولی شي او دا د چا دسیسه ده د کومې خوا نه دا رهبري کیږي دا خو به هغه د خلقیانو مخکینی گیم نه وي چې مجاهدینو منځ ته ننوتله او بالاخره هغه نخرې وشولې چې انسانیت ځینې شرمېده دا څوک ملګري دي څوک ورسره دي دا د موږ ته معرفي کړي چې موږ یې وګورو موږ پرې باندې خبر سو داسې نه چې دوه کسیزه وي یو بل دوه کسي هغه هم شته ده 15 کاله کېږي چې دوه نه درېیم جوړ نه شو یو بل پوډري پکې راوستی د ببر سر هغه لکه ته خپله ویښتان نسې سمولی ته بیا د تنظیم یو غړیتوب بیا هغه تنظیم هم ما هغه دوه سرواسکاټو ته ویلې ما تاسو سره هم تنظیم د مشر ما هم لایف کوي هم چندې ټولوي هم وزیر د مالیې ده هم وزیر د اقتصاد خو سکرتران وایي موږ لا دومره مخکې نه مال چې دومره مخکې نه بیا له هر چا سره د اختلاف ته ګوره مبین خان یو دقیقه غاښ کرار کړی راته وخت در کوم نو ته لسمادهی هغه بیا ما ته هغه کې لکه دا تنظیم دي تاسې د رښتیا وي ځان نه د سم شړونګا جوړ کړی چار چوکاټ او چار چوکاټ کې اجازه راکوئ اجازه مه راکوئ اجازه راکوئ اجازه مه راکوئ د خلکو په سترګو کې خاورې مه شیندوئ قسم مې دی په خدای چې ورور مې خیانت وکړي هم کې پرېږدم او معلومه مې هم ټولې دنیا ته چې ورور مې خیانت وکړي ولا که یې په څانګ کې ودرېږم ولا پرتوګې پې باندې داسې په سار باندې ورته راړم ته څنګه راځې داسې په سپینو سترګو باندې ننوځې او بس ځان نه د صلح د شورا او د کومې صلح شورا دا چیرته ده دا صلح شورا کرام په خپل جي کې کښېنئ لایف کوئ هر شی چې کوئ موږ د سره کار نه لرو خو داسې هم نو مه کوئ چې د چا په سترګو کې وروره ورننوځئ له کالیه سره دغه بل ورور چې دا ورخطا د انجینر صاحب تانه چې لاندې ده مهرباني موضوع باندې راځم موضوع خبره ته موضوع زه تانه سوال کوم موضوع د مونږ چې دا سیکولران منافقان د دین دښمنانو پیژنئ دغه موضوع ده په دغه موضوع باندې مونږ راغلي ګوره سیکولران مطلب یو کس ده په محکمې کې
یو ګستاخ رسول مردار که ټوله دنیا په باندې عکس العمل وښوده. سلیمان احمق یو سیکولر یو مزدور د روسانو کربوړی هغه ته د افغانستان د سرمایې نوم ورکړه. دا په کومه معنا باندې؟ لیکن زمونږ اتلان، زمونږ زمري، زمونږ هغه څوک چې امریکا امپراتوري په ملا ماته کړه هغه ته تروریست ولې؟ مبین خان 2 دقیقې مې خو ستا واورېدې او 2 دقیقې خو زمونږ سوال وکړه. مایک مه بندوه، مهرباني وکړه، مهرباني وکړه. یو هغه سوال مې دا کوم مبینه که تکوي مې بیا سوال نه کوم. دا سوال دا کوم چې خبرې وکړه نه کنځل نه کوم خدای دې نه کړي که ما کنځل وکړو خوله مې د خدای مات کړي او که تاسو زکات کړم نو تاسو د خدای وهي. نه اوس به دا سوال به دا وکوم ګوره تا دا ولې عابدي صاحب چې دا یو دروغجن دی او هغه ته اوس پښتنه کوم آیا دا ستاسو مشران چې ورسره ناستو خیر ستاسو مشران دروغجن دي؟ نه د موږ مشران له عابدي سره نه و ناست. دا یو لایق خپرونه دوی جوړه کړې وه. عابدي موږ پیژندلی ده، په هغه ورځ مو پیژندلی د موږ مشران هم پیژندلی ده. صحیح ده. زه د سیکولرانو په موضوع خبرې ته غوږ شه. زه د سیکولرانو په موضوع باندې راغلی یم. عابدي مې صرف د هغه مرداره څهره مې د خلکو ته وښودله. د موږ مشران به هر تلویزیون ته ځي. موږ دا نه په چا باندې اعتراض نه لرو. طلوع تلویزیون ته ځي، د موږ د امارات ویان ځي، بي بي سي ته ځي، هر یو ته ځي. دا نشته چې هغه خلک په رښتې شولې. دا د میډیا ازادي د هر څوک هر چېرته تللی شي. د موږ په دې باندې مشکل نشته چې د موږ مشران هلته تللي دي. د موږ مشران هر تلویزیون ته ځي، الجزیرې سره مرکه کوي، بلې سره کوي، CNN سره کوي. هغه نړیوال خلک دي، هغوی له هر چا سره مرکې کوي. حق ده د افغانانو نمایندګان رښتینې وارثین دي. د عابدي په دغه تنظیم باندې خبرې کوو چې دا تنظیم له کومه شو، دا تاسیس چیرته وسو، دا رسمیت چیرته واخیسته، دا څنګه راځي په ډېر سپین د موږ مشران الحمدلله د موږ هغه مشران دي چې د امریکا امپراتوري ته په سیاست کې ماته ورکړله، په ډیپلوماسۍ کې د امریکا ډیپلوماتان عاجزه کړل. د موږ د مشرانو موضوع بیله ده. هغوی کولی شي چې هر ځای ته ازادانه لاړ شي، له یهودي سره مرکه وکړي، له عیسایي سره وکړي، له مسلمان سره وکړي، د افغان رسنیو سره، له بهرنیو رسنیو سره. دا د هغوی مسلم حق ده. هغوی کولی شي هر چېرته د ما مشران که چېرته تلو نیوز ته ځي مرکه کوي، نو دا په دې معنا نه ده چې زه به په تلو نیوز نیوکې نه کوم. تلو نیوز یوه ډمه رسنۍ ده. زه به په بي بي سي خبرې نه کوم. بي بي سي یوه مزدوره رسنۍ ده. زه به په عابدي باندې خبرې نه کوم. عابدي د حریت تلویزیون یو دلال ده. مهرباني. یو بل سوال هم وکړم. سوال لیکه. دا مایک مې بندیږي نو د خاطر وایم د تاسو د قطر مشران ولې تاسو سره لایف کې نه راځي چې تاسو دونه ښه خلک یاستئ؟ ودرېږه وروره. زه درته وایم د موږ مشران د فیسبوک چینل ته هغه ته نه ځي، لایفونو خپرونه ته نه ځي. د ډاکټر صاحب لایف ته تللي وو. لږ صبر وکړه. حریت تلویزیون ته تللي وو. زه تا ته یو خبره کوم. موږ خپلو مشرانو نه هېڅکله دا غوښتې نه دي چې راشئ د موږ لایف خپرونې ته. د اسلامي امارت لخوا نه د فیسبوک د سوشل میډیا مشر قاری سعید د هر رقم سوال جواب چې قاری صاحب ورکوي. ضرورت د دې کله نه ده پېښ شوی چې موږ خپل مشران راوغواړو. د موږ د مشرانو پالیسي نظر هر وخت د رسنیو لخوا نه خپور شوی ده. په هر بخش کې هغوی خپل مشران لري. هر څوک کولی شي چې هغوی نه آزادانه سوال وکړي، هغوی جواب ورکولی شي. موږ نه سوال کولی شي د همغوی نه تاسو ته جواب راوړو، لیکن موږ نه غواړو. دلته موضوع په سیکولرانو باندې ده. د سیکولرانو باندې راځم. خو دا سوالونه خو دا تا چې اوس خبرې وکړې په هماغه کې سوال پیدا شو راته. اوس سوال دا ده که نه خو د تاسو مشرانو د قطر مشرانو ستاسو لایف خو لغوه کړی، ستاسو لایف لغوه کړی چې دا زمونږ کسان نه دي، دا زمونږ طرفدار نه دي. مونږ هغوی دا نشي لغوه کولی. دا ما تا ته ویلي چې کله چې زه طالب یم نه، خو هغوی ویلي چې دا زمونږ لایف نه ده، دا مونږ هېڅ کوم اړیکې نه لرو ورسره. نه لري که نه، خو نه لري. مونږ ویلي سهیل شاهین وایي چې دا طالبان نه دي. دا وایي نه پوهېږم څوک نه یو که نه، نه یو که نه، افغانان خو یو که نه. نه نو خو څنګه ته افغان یې وروره؟ دلته خو هر چا پسې دې راخیشتې که نه. مبین صاحب ګوره یو دلیل و دلایل وایي. زه افغان یم. زه هر چا کې چې خیانت ووینم زه وایم زه افغان یم. ما کله نه ویلې زه طالب یم. خو دا انجینر صاحب هم که خیانت ته ونی د خیانت پکې ګورې ولې نه وایي؟ دا انجینر صاحب د خوا مهرباني وکړه څه خیانت دی؟ دا اوس دستې درته راچاپه کړم. چاپه کوې؟ چاپه دې نه کړه نو څه خیانت یې کړی؟
اوس څنګه څومره د افغانانو مالونه په قطر کې وخوړه، کویت کې وخوړه، راغی اوس ترکیې ته ناست ده. دا اوس یو بله خبره وکړه، ودرېږه یو بله خبره وکړه، وایي چې په اروپا کې کوم مسلمانان ناست دي قرآن شهیدوي، وایي څوک ورته نه وایي. زه به دنه پوښتنه وکړم په دغه ترکیه کې د کال هر کال کې 1 لک 1.5 لک قرآن شریفونه شهیدان کیږي، نو ته ځان ته مسلمان وایي، ته ولې نه کوې دا قرآن شریفونه نه ټولای؟ ته چې په خلکو باندې فتوا ورکوې، ته په ځان باندې اول تطبیق په چا باندې فتوا ورکړې خبره دا اوس یې ولې کنه چې کوم هغه مسلمان چې وایي کوم یو قرآن شریف چې سوځاوه هغه ونیو، نر کار یې وکړو. خو دا نور ته ولې زه هغوی ته مسلمان نه وایم؟ زه ده ته وایم زه تا ته څنګه مسلمان یم چې د کال 1.5 لک 2 لکه ته خبره ته غواږ سه ټرتې مه وله، ته سوال دې کوه، تبصرې ته اجازه نه درکو. په دغه سیکولرانو دې ودرېږه، په دې سیکولرانو دې خوله ولې بنده ده؟ سیکولرانو باندې موضوع ده، سیکولران او منافقان ملحدین، د امریکا او د CIA مزدوران، د CIA مزدوران شړونګا ده، د تاسو زخمی زمری اسدالله خالد ده، د تاسو هغه